السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت په خیر ستاسو پام راوړم د ژوندون د دې ساعت وروستیو خبرونو ته د اسلامي امارات مشرتابه د کندهار ولایت د ولسوالیو د علماو لپاره په جوړه شوې غونډه کې د ګډون پر مهال له علماو غوښتي چې په ټولنه کې د ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره هڅې وکړي. د اسلامي امارات مشرتابه ویلي چې د اسلامي نظام بقا او ساتنه په دیني علم پورې تړلې ده او باید دغه علم ته لا پراختیا ورکړل شي. دغه راز د اسلامي امارات مشرتابه ویلي علما د خلک یووالي او د یو بل منلو ته وهڅوي او د ټولنې د اصلاح لپاره د هڅې وکړي. د اسلامي امارات مشرتابه همداراز له مسؤلینو غوښتي چې خپلو چارو ته متوجه شي او په خلکو کې د اطاعت روحیه پیدا کړي. د اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې د روان کال د تلې میاشتې په 20 نیټه له پاکستاني لوري سره د نښتو پر مهال د دغه هیواد نیول شوي 3 پوځیان خوشي او د سعودي عربستان پلاوي ته وسپارل شول. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلامي امارات د مثبتو بهرنیو اړیکو د تګلارې او د روژې مبارکې میاشتې ته د درناوي په موخه د ورور هیواد سعودي عربستان غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړل شوی دی. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې دا پریکړه د سعودي د مذاکراتي پلاوي د میلمه پالنې په مناسبت شوې چې پرون کابل ته راغلی وه. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع د روژې میاشتې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې امنیتي ځواکونه په دې میاشت کې د امنیت ټینګښت لپاره بشپړ چمتووالی لري. ښاغلي قانع په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونه د خدمت لپاره په بشپړه توګه چمتو دي او د ولس د امن او هوساینې لپاره به د تل په څیر شپه او ورځ هڅې کوي. د یادولو ده چې نن چهارشنبه په هیواد کې د روژې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ راپور ورکړی چې هره ورځ زرګونه افغانان له پاکستان څخه ایستل کیږي او د هغوی د سرپناه روغتیايي خدماتو او اقتصادي ستونزو له کبله له جدي ننګونو سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې راستنیدونکي په پاکستان کې د سختو سیاسي فشارونو او نامناسب ژوند له کبله له دغه هیواد څخه وتلو ته اړ شوي او ځینې نور له جبري ایستلو سره مخ دي. د پاکستان د جماعت اسلامي پخوانی مشر مولانا سراج الحق ویلي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونې غیر سنجیده دي او باید جدي ونه ګڼل شي. سراج الحق له یوې رسنۍ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي خواجه آصف پر خپل قوم ملنډې وهي او د ده خبرې ثبات نه لري ځکه د سراج الحق په وینا نوموړی سحر یوه خبر کوي او ماښام بله خبره کوي. سراج الحق زیاته کړې چې د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې چې پکې ادعا یې کړې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل نه و شوی او پر وړاندې جګړه جهاد نه وه د واقعیت خلاف دي. د میدان وردګو مسؤلین وایي د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې د نږدې 60 میلیونه افغانیو په لګښت یوه معیاري سړه خونه پرانیستل شوې ده. د خبرپاڼې له مخې چې یاده سړه خونه د 2000 مټریک ټنه ظرفیت لري او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ضایعاتو د کمولو په برخه کې به اغیزمن رول ولوبوي. د میدان وردګو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا چې دا مهال په یاد ولایت کې 3 معیاري سړې خونې فعالیت لري چې د بزګرانو او باغدارانو لپاره مهمې اسانتیاوې برابروي. او د هم بهرنی خبر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي ډونالډ ټرمپ د کیف او مسکو ترمنځ د جګړې د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې پر هغه غیر عادلانه فشار راوړی. زیلنسکي ټینګار کړی هر هغه پلان چې اوکراین ته د دونباس سیمې په هغو برخو کې د خاورې د ورکولو غوښتنه کوي چې روسیې نه دي نیولي. د اوکراین د خلکو لخوا به په ټولپوښتنه کې رد شي. د دې ترڅنګ نوموړي اعلان وکړ چې د ځینو سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکرایني ماشومان اوکراین ته ستانه شوي خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. قدرمنو لیدونکو دا و د ژوندون د دې ساعت وروستي خبرونه. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.